بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د نن ویډیو د سوپر لرنینګ باره کې ده او د ویډیو مقصد هرگز دا نه دی چې موږ د ویډیو ګورو نو موږ به سوپر لرنرز جوړ شي، بلکې د ویډیو مقصد دا دی چې موږ کم از کم د سوپر لرنینګ د دوه ټکي چې د دې مطلب نه خبر شو، په دې پوه شو چې زموږ مخکې څوک دا وایي چې موږ ته پته چې سوپر لرنینګ څه ته وایي. ګورئ د نن دنیا ډیره تیزی سره بدلیږي، په دغه بدلیدونکې دنیا کې وخت په وخت باندې نوي نوي سکلز راوځي، څه هارډ سکلز دي، څه سافټ سکلز دي. دغه هارډ او سافټ سکلز چې کوم دي نو پښتانه ځوانان دغې نه خبره دي، تر دې پورې چې ډیر زیات پکې داسې دي چې دغې موږ نومونه هم نه دي اورېدلي. که چېرې موږ اوس چاته ووایو چې انالیټیکل تھنکینګ څه ته وایي، کریټیکل ایویلویشن څه ته وایي، نو خلک د دې نه خبره دی. په دې کې یو د سوپر لرنینګ دی. ګورئ الله پاک انسان داسې جوړ کړی دی چې د ده ذهن ډیر زیات تیز دی او د دې سټوریج کیپیسټي نه تاسو اندازه ولګوئ چې د دې سټوریج کیپیسټي نه 1000 جی بی ده، نه 1 लाख جی بی ده، نه 1 करोड़ جی بی ده، نه 1 ارب جی بی ده، نه 1 کرب جی بی ده، بلکې پورا 25 کرب جی بی ده. نو اوس د ارچا هغه لرنینګ لیول چې دی هم د بل چا نه بدل دی. لکه مطلب دا دی یو کس چې دی نه هغه په لږ وخت کې ډېره زده کړه کولی شي او بل سړی چې کوم دی نه هغه د هغه عمره زده کړې لپاره هغه له د هغې په یو په دوه یو په درې باندې ټایم پکاري. نو چې دا یو انسان لرنینګ لیول دی ځای کې دی، د بل دی ځای کې دی، د بل دی ځای کې دی، نو تر اخیری حده پورې خو نشو ویلی، خو تر ممکنه حده پورې چې کله ته د خپل لرنینګ لیول په بره باندې بوځي نو دک دا د سوپر لرنینګ بیا وایي. ته سوپر لرنر جوړ شي چې ته بیا په لږ وخت کې ډېره زیاته زده کړه کولی شي. د دې یو ښکلی مثال چې کوم دی د سپیډ ریډینګ دی. سپیډ ریډینګ باندې به تاسو په داسې هم پوه شئ چې لکه په بي ایس کې چې کوم انګلیش دی، فنکشنل انګلیش نو په هغې کې په سیکنډ سیمسټر کې یا تھرډ سیمسټر کې اکثر د سپیډ ریډینګ دا ټاپک شته. نو سپیډ ریډینګ د انسان ایوریج ریډینګ سپیډ چې دی نه داسې دی چې دی په یو منټ کې تقریبا 250 ورډز 250 الفاظ دا دې سټډي کوي، ریډ کوي. اوس یو سړی داسې وي چې هغه په یو منټ کې 1000 الفاظ ریډ کوي او صرف دا نه کوي چې ریډینګ وکړي او نور څه پوه نه دی، بلکې 80% انډرسټینډینګ سره دی په یو منټ کې 1000 الفاظ ریډ کولی شي او 1000 الفاظ د اخبار یو ښه ښکلی کالم وي، لکه وړوکی کالم نه ښه برابر کالم چې کوم وي دا تقریبا 1000 الفاظ وي. نو یو کالم په یو منټ کې دې سټډي کولی شي او که په دغه رفتار سره دې سټډي کوي نو دی یو افسانه یعنې شارټ سټوري 8 منټه کې او یو لوی ناول چې دی یو غنټه کې، پوره بایبل انجیل چې کوم دی نه په 12 غنټو کې او د شیکسپیر ټول کار په 15 غنټو کې ریډ کولی شي، سټډي کولی شي with 80% یا 70% انډرسټینډینګ. نو اوس د سپیډ ریډینګ لکه مطلب دا چې وګورئ 250 ورډز او 1000 ورډز کې څومره فرق دی که نه. نو لرنینګ چې کوم دی یو خو موږ لرنینګ د کتاب نه کوو که نه، نو چې موږ د کتاب نه کوم نو دا وګوره دا سوپر لرنینګ نه شو چې زمونږ په لږ وخت کې به څومره کتابونه ریډ کړو او موږ به ډېر زیاته زده کړه وکړو. نو یو خو دا دی. بله ورسره چې کوم دی نه دا خبره ده لکه زمونږ میموري چې ده نه د میموري هغه کیپیسټي چې ده د یو سړي د بل سړي نه بدله ده که نه. نو یو په دې کې د خپل ستاسو زمونږ چې دا کومه میموري ده د ریټین کول د خپل میموري ریټین کول د دې د کیپیسټي هم سیوا شي او هغه څنګه سیوا کېږي. نو ګورئ یو د ریسرچ او د ریپورټ مطابق داسې ده چې که چېرې موږ یو ټاپک سټډي کړو، لکه مثال په طور باندې موږ فرینچ ریولوشن چې دی د فرانس انقلاب دا موږ سټډي کو په دې یو آرټیکل وګورو نو 4 ورځې پس به موږ تر هغې صرف او صرف 50% یادي او چې 3 ورځې نورې تېرې شي لکه چې یو هفته وشي بیا به موږ تر هغې صرف 30% یادي او بیا چې کله میاشت او کال تېر شي بیا وایي اخره کې موږ ته صرف د هغې 10% یادي. نو اوس د میموري ریټین کولو لپاره څه دي؟ نو یو خو اکا اسانه طریقه دا ده چې لکه څنګه چې حافظ قرآن چې کوم دی دی قرآن څه کوي حفظ کوي خو بیا به یې وایي که نه او که چېرې دا د برې خو بیا تېرېږي. نو لحاظه یو خو دا ده چې موږ څه ووایو نو چې موږ بیا وخت په وخت باندې بیا یې ریوایز کوو، د دې ریویژن کوو، د دې ریپیټیشن کوو. نو یو خو دې سره چې کوم دی نو هغه موږ ته یاد پاتې کېږي که نه. بل وایي د دې دا یو طریقه ده چې اسې سکول پکار دي، لکه خپل ځان په خپله جایزه اخیستل پکار دي چې دا ما څه زده کړي دي، دا ما تر کومې حده پورې زده کړي دي، د خپل ځان نه چې خپل امتحان اخلي. یو دا یې که نه چې لکه موږ اوس زه ټیچر یم او زه سبا اخر کوم لیکچر ورکوم، لکه چې ریاضي تیاروم نه هغه زه ځان سره اول په خپله چې کوم دی داسې کنسیډر کړم لکه چې زه اوس په کلاس کې ولاړ یم او دا هغه شان عوام. نو دا چې کله داسې ته ځان سره دغه کې نو دې سره هم دا بنده وي هغه میموري چې کوم دی نه پخه شي، دا تر ډیره وخت پورې بیا ریټین پاتې کېږي. نو اخره کې د ویډیو اخره کې به موږ دا وایو چې دا د ریډینګ خپل ریډینګ لیول خپل چې کوم دی لرنینګ لیول خپل میموري ریټین کول تر ډیره حده پورې تر ډیره وخت پورې د سوپر لرنینګ په اصل کې د دې نوم دی. او یو سړی څنګه سوپر لرنر جوړیږي د دې لپاره خو بیا چې کوم دی ډېر ګران کورسونه دي چې د ویډیو په سر کې ویلو چې زموږ د دې ویډیو مقصد صرف دا دی چې موږ ته کم از کم دومره پته ولګي چې او دا یو څیز شته. نو بیا د هغې نه پس چې چا کې طلبي نه هغه دا حاصلولی هم شي. نو
بل ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله په امان.